سړی چې په دین د اسلام باندې کلکېږي د غیر لپاره څو کارونه ضروري پکار دي. اول د قران سره تعلق ساته، د انبیو په واقعیت کې سوچ کوا، دریم شریعت په ځان باندې لازم کا، څلورم د رب العالمین د دعاګانې غواړه، پنځم ذکر د رب العالمین، شپږم د خپل ځان له تربیت ورکا، وم د دعوت طریقه زده کا چې په کومه طریقه باندې وکم، اتم صحیح طریقه ځان له انتخاب کا، نه هم په دې صحیح طریقه باندې اعتماد کوا، او لسم د هغه چا خپل ورزه چې هغه په دین باندې خپکیږي، یو لسم هغه اسباب استعمالوي چې سلور باندې ثبات نصیب کیږي، دولسم د شوی چې مستقبل د اسلام دی، دیر لسم د باطل پر ها هو باندې دوکه کیږي چې يهود نصارا سره صغور پیش دي نه دا به وخت پر ایسته بد الله ختم کی، او څوار لسم د الله په انعاماتو کې دنیوي او اخروی کې سوچ کوا، او پنځم دغه سره دعا غواړه چې کله دا 15 کورونه تاو کړو تعالی رب العالمین په دین د اسلام باندې ثبات درکړي. احمد بن حنبل فرمایي و مال سوچ را پرې وته کچرته دا سړی ته د والو لاندې اعلان دي کی او شهید دي کی عمر دي کی خو شهید بشو ډارک به جنت لږي هیڅ پروا مې نه و، که په زندان کې چیرته وګورځي هغه ځکه قیدی وي پروا مې نه و، خو دا وال ډېر خطرناک و. دا چې کله انسان بده کې گیر راشي الله رب العزت موږ تاسو نه ظالمان کوي او نه مظلومانه. هغه انسانانو پښتنه وکړي چې اسلام د لپاره غوي قیدین شوی دي چې په کوم طریقو باندې هغه تعذيب شوی دي، په کوم طریقو باندې هغه ول شوی دي، غاکونه د هغه نه وېستل شو، نو کان د هغه نه وېستل شو، قسم تکالیف اي خلکو ورکول کېږي. احمد بن حنبل فرمایي ودا سوچ ما سره پرې وته چې کېږي بچو و په دې وخت کې شړې ما فعال راغی وی ولې ته شو کې احمد بن حنبل ما شاو وزما یو وصیت و ما چې څه ته وای وی ګوره خپنش او ځان کلکا وانه د خپل دریس نه دی زوی په غلا کې د خلکو نیولې متروسه قانی کړي نه مته خلا په دین کې راغلي دلته او کته چې مال وال را کوي و انما الصوت صوتان بلکې اول کې دغه دوه دوری دي چې باندې باندې اولې به د ور سره بدن د چې میږي غونډه شي هیڅ اثر در باندې نه کوي. ته خو امام یو ته مشر سړی وکله چې دا خبره دې کښنه موارد رب العالمین په دې ځل کې نورم ثبات را وسو نورم کلک شو. کله چې مسلمانان کمزوري دا هغه چا خپل نور ځکه په ټوله دنیا د يهودو نصارا حکومتونه دي او د دوی د ملګرو حکومتونه دي، اسلام نور ختم شو، اسلام نور په دنیا کې څوک نه یادي او که څوک یادي د بر نه به مشتل کیږي ولاندې به زده کیږي او دا دی هغه بلکې دا هغه سړي خپل ورزه چې هغه مسلمان دي تر څو پورې تعالی د څه وسیله درکې چې بالکل هغه مراد دی وچت